د هوریت رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا د لوی څښتن تعالی په فضل او مرحمت سره له یوې نوې خپرونې ستاسو په چوپړ کې یم. نو هیله لرم تر څو روغ او جوړ خپلې خپرونې ته غوږ یاست او د هوریت رادیو څخه د روغتیا شتمنۍ خپرونه اورئ. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ او تاسو د تنفسي سیستم پر مختلفو ناروغیو خبرې وکړې او راورسېدو تر نننۍ خپرونې پورې. نننۍ خپرونه به زموږ او تاسو د تنفسي سیستم اخرنۍ خپرونه به وي او په دې سیستم کې به موږ او تاسو د تنفسي سیستم ټول ناروغي پر دوه نور ناروغي چې نن پرې خبرې کوو پر دوه به دا باس راغونډو او ان شاء الله په نور خبرونه کې به زه تاسو په خدمت کې سره نو خبرونه ان شاء الله به یم. نننۍ خبرونه کې غواړم پر داسې عنوان خبرې وکم چې متاسفانه زموږ د هیواد د امراضو په لست کې یا پاتولوژي کې شامل شوی او متاسفانه ډیر د وژونکې ناروغي هم ده، بده ناروغي هم ده. نو په مجموع کې غواړم د سږو پر سرطان خبرې وکم یا لنګ کانسر. نو مجموع کې تاسو خو پوهیږئ چې سرطان د بدن د حجراتو لکه د کنټرول څخه چې هر کله د حجراتو رشد او انکشاف ووځي، دغسې حالت ته ویل کېږي سرطان. نو په مجموع کې که داسې یو حالت په سږو کې منځته راشي، یعنې که د سږو حجرات د کنټرول نه ووځي او د کې غیر متوازنه غیر متعادله کنټرول یا رشد منځته راشي، نو داسې حالت ته ویل کېږي سرطان. که په سږو کې منځته راغی، بیا ته ویل کېږي د سږو سرطان، چې په خپلو ډولونو ویشل کېږي چې په مجموع کې پر دوه ډوله ده. یو ته ویل کېږي سمال سیل، بل ته ویل کېږي نان سمال سیل، چې دا د ډاکټر صاحبانو اصطلاحات دي او هغوی پورې مربوطېږي. فقط زه غواړم چې په مفهومي توګه موږ او تاسو پر دې بحث خبرې وکړو. نو اوس به راشو پر دې به خبرې وکړو چې په مجموع کې د سږو د سرطان لاملونه څه دي، یعنې داسې کوم شیان دي چې هغه باعث د دې کېدلی شي چې سرطان منځته راشي. خو مخکې له هغې نه چې زه د لاملونو بحث ته ننوځم، غواړم په مجموع کې داسې خبره وکړم چې سرطان یعنې یو مشخص سبب نه لري. څه معنا؟ یعنې دا داسې یو حالت ده چې د څو اسبابو له وجې چې یو بل سره لاس په لاس ورکوي، بالاخره دغه حالت منځته راوړي، منځته راځي. یعنې سرطان یو مولټي فاکتوریال حالت ده. څه معنا؟ یعنې څو متفاوت فاکتورونه یو بل سره یو ځای کېږي تر څو سرطان منځته راشي. نو بناً کوم هغه لاملونه چې طبي کتابونو ذکر کړي هغه به زه تاسو ته ووایم، خو په مجموع کې یعنې دغه ټول هر یو کولی شي موږ او تاسو ته یا په تنهایي توګه یا هم د نورو لاملو سره یو ځای موږ او تاسو داسې حالت ته ورسوي. نو لومړنی کوم سبب چې طبي کتابونه ذکر کوي هغه عبارت د سموکینګ یا د سګرټ څکول، چې متاسفانه ویل کېږي وایي د لیډینګ کاز اف لنګ کانسر. څه معنا؟ یعنې په اسبابو کې هغه کوم لومړنی سبب شتون لري هغه عبارت ده له سګرټ څکولو څخه، چې حتی 15 وقایع د سرطان د همدې سګرټ له امله منځته راځي. حتی ویل کېږي وایي د تمباکو دا دود له شپېتو نه ډېر داسې مواد لري چې هغه سرطان منځته راوړي، چې دو مواد ته ویل کېږي کارسینوجن. نو دا شو لومړنی سبب. دوهم سبب سیکنډ هند سموک. څه معنا؟ وایي دا سګرټ څکول فقط داسې نه دي چې تاسو فقط سګرټ واخلئ او دا عادت تاسو د سګرټ کس کې او له خپله وڅکئ. که ځینې کسان یو تړلي محیط کې یا هم په موټر کې د کور دننه یا داسې دفتر کې او یا هم په آزاده فضا کې چې تاسو د یو چا خواته نږدې یاستئ او هغه سګرټ وهي او د هغه دود تاسو ته راځي، نو که تاسو وایئ چې والله زه خو سګرټ نه وهم، دا غلط دي. دا ولې؟ سیکنډ هند یعنې کوم کسان چې هغوی له خپله سګرټ نه وهي مګم د سګرټ بوی هغوی ته راځي، دوی کسان په دویم لیست کې د اسبابو د سرطان د څه لري قرار لري یا شتون لري. دریم عبارت د رادون ګاز. رادون یو طبیعي ګاز ده، په یو عنصر ده البته چې د ګاز په شکل شتون لري طبیعت کې. ځینې وخت په کورونو کې او داسې په بلډینګونو کې دا ماده پیدا کېږي د مختلفو عواملو له سبب نه، نو دا هم د سرطان په منځته راتګ کې خپل رول لوبولی شي. بل لامل چې طبي کتابونه ذکر کوي هغه مخامخ کېدل سره له اسبستوس ده. اسبستوس هم یو کیمیاوي ماده ده چې اکثره کوم کسان چې هغوی په د کښتیو په کاروبار کې، یعنې د کښتیو په جوړونه کې، کوم ځکه چې د کښتۍ فابریکې دي او یا هم کوم کسان چې هغوی د ساختماني کارونه کوي، دغسې حالاتو کې ډېر پیدا کېږي او دوی کسان هم کېدای شي د اسبستوس
په مواجه کېدو سره په داسې ناروغي څنګه شي اخته شي. پنځم دلیل چې کوم طبي کتابونه ذکر کوي هغه عبارت د ایر پولوشن یا د هوا ککړتیا چې متاسفانه نن اوس موږ هیواد کې ډېره غټه لانجه ده، نه تنها زموږ تاسو په هیواد کې بلکې په نړیواله توګه د یو لغه مهمو لانجو څخه چې په نړیواله توګه د دې ناروغي کچه لوړه کړې چې دا به انشاءالله زه د بحث په لړ کې ووایم چې په نړیواله توګه یعنې سرطان څومره د سږو په نړۍ کې ارقام او اعمال لري. شپږم دلیل چې یا لامل چې طبي کتابونه ذکر کوي هغه عبارت ده د جینیټیک فاکټورز. څه معنا؟ وایي کوم کورنۍ چې هغې کې د مور پلار د نیو نیکونو کې د سږو سرطان لیدل شوی، احتمال د دې چې په نوي نسل کې یا نوي نسلونو کې دا ناروغي ولیدل شي ډېر دا حالت پکې شته. بل previous radiation therapy څه معنا؟ وایي کوم کسان چې هغوی له اکس ری شعاع سره مواجه وي. ځینې وخت زموږ او ستاسو هیوادوال یعنې د ثبات عادت لري مثلا که دوی کوم په تنفسي مرض اخته شي، راځي ډاکټر صاحب ته ولا ډاکټر صاحب زه غواړم چې زما د سینې یو عکس وباسي. د سینې عکس ویستل د طبابت له نظره باید ځان ته یو منطقي او یو جالب دلیل ولري. نو که ته هر څوک په خودسرانه راشي زه غواړم خپل سینې عکس وباسم، نو دوی د واوري چې د اکس له اشعې سره مواجه کېدل خپله د سږو د سرطان زمینه برابرولی شي. او اتم دلیل چې اکثره طبي کتابونه ذکر کوي هغه عبارت ده له اوکوپیشنل هازارد. څه معنا؟ یعنې کوم کیمیاوي مواد چې په مختلفو شغلونو وظیفو کې انسانان سره مخامخ دي، لکه مثلا ارسنیک ده، کرومیم ده، نکل ده، چې دا ډېر تر آهنګرانو کوم کسان چې هغوی مستریان دي تر دو پورې راجع کېږي، ځکه ځینې وخت دوی دو مواد سره داسې کار کوي لکه اصلا دوی فکر نه کوي چې دا مواد بیګانه مواد دي، که دا زما بدن ته راننوځي ماته کوم تاوان لري او که نه، چې دا ډېر مهم او اساسي ټکي دي چې باید پر دې بحث وشي. اوس به راشو پر دې به خبرې وکړو چې د دې ناروغۍ د ریسک فاکټورونه څه دي، یعنې کوم فاکټورونه کولی شي یو انسان نور هم په خطر کې مواجه کړي داسې یو ناروغۍ ته. لومړنی د خطر فاکټور هغه عبارت ده له ایج یا سن. وایي څومره چې د یو انسان عمر پورته کېږي، خصوصا 55 یا له هغه نه پورته، هغومره دو کسانو کې د سږو د سرطان څاروي څنګه کېږي پورته کېږي. دویم جنډر یا جنسیت ده. څه معنا؟ په مجموع کې کوم واقعات چې په سړیانو کې لیدل کېږي، کوم واقعات چې په ښځو کې لیدل کېږي د سرطانو، تحقیقات دا ښیي چې دا اعمار په سړیو کې ډېر دي. د دې دلیل اکثره هم طبي کتابونه دا یادوي چې په مجموع کې سړیان د سګرټ څښلو عادت پکې ډېر ده. خو اوس په غربي نړۍ کې او متاسفانه په ځینو اسلامي هیوادونو کې او زموږ او ستاسو په لرې کلو بانډو کې دا عادت هم شتون لري چې په ښځو کې اوس هم د سګرټ څکولو په اصطلاح شوق پیدا شوی او دا بد عادت هغوی ته هم سرایت کړی. نو بناً اوس دا واقعات تر یو حده پورې برابر شوي په دواړو جنسونو کې. لایف سټایل ډېر مهمه ده. کوم کسان چې هغوی سګرټ څکي، خپله تغذیه صحیح نه مراعتوي، فزیکي له نظره هغوی ورزش نه کوي، نو دوی کسان هم څنګه دي داسې یو حالت سره په مواجه کېدو کې په اصطلاح پرون دي، یعنې دا معنا چې دوی کسان ورته مواجه دي. بل کرونیک لنګ ډیزیزز، کوم کسان چې هغوی سی او پی ډي لري یا داسې نور کوم امراض چې ما هغه تشریح کړي، نو زه اوس ګوره خوشحاله یم ځکه تاسو هیوادوال د سی او پی ډي په عنوان پوهېږئ او ځکه چې موږ په سی او پی ډي خبرې کړي. نو کوم پنځم فاکټور چې شتون لري هغه عبارت ده وایي جغرافیایي موقعیتونه. ولې؟ وایي کوم کسان چې په ښارونو کې اوسېږي په هغو کسانو کې د سږو د سرطان واقعات نسبت له هغو کسان چې هغه په کلو او بانډو کې اوسېږي پورته دي. ولې؟ ځکه په ښار کې هوا چټره ده، هوا ککړه ده، مختلف کیمیاوي مواد شتون لري، مګر د کلي ژوند پاک صفا طبیعي ژوند دلته داسې یو حالت نه لیدل کېږي. اوس به راشو په نړیواله توګه پر دې به خبرې وکړو چې په نړۍ کې د سږو سرطان څنګه ده، واقعات لوړ دي، کم دي، ډیر دي. په مجموع کې ویل کېږي وایي په نړۍ کې کوم مرګونه چې د سرطان له سببه منځته راځي د هغه لیست په سر کې د سږو سرطان شتون لري، چې فکر کوم په نړیوال توګه 18% د ټولو د سرطانو د مرګ سبب همدا څنګه ده لنګ کانسر ده. دویم وایي کوم ملیتونه، کوم هیوادونه چې هغه ډېر موډرن دي، انډسټریالایز دي، صنعتي هیوادونه دي، هلته د سږو د سرطان واقعات ډېر دي. بل ورسره انسیډنس بای جنډر. څه معنا؟ وایي په مجموع کې یعنې
واقعات نظر په جنسیت په دا خبره ما مخکې هم تشریح کړه په نارینه‌وو کې د دې ناروغۍ واقعات ډیر ول خو اوس ځکه چې د سګرټ او د شیان نور هم په اصطلاح په غربي نړۍ کې خو د ښځو د سړیو د ژوند کار کول محیطونه اکثره یو شان دي یو رقم فرصتونه لري نو بناءً دوه کسانو کې هم د سرطان تقریبا لکه نارینه غوندې ده بل راځو مورټالیټي ریټ په مجموع کې وایي دغه مورټالیټي ریټ دا معنی چې میزان د وفیاتو د دې ناروغۍ لوړ ده ولې وایي ځکه متاسفانه ناروغي پر داسې یو حالت کې تشخیصیږي چې نور هغه وخت کې د مریض لپاره نور بیا نور کوم ښه خبره او ښه هغه شتون نه لري متاسفانه یعنې ناروغي ناوخته تشخیصیږي نو دا د اپیډیمیولوژي په اړه چې څو لاندې ټکي ما تاسو ته وړاندې کړل اوس به راشو پر کلینیک به خبرې وکړو چې د کلینیک له نظره کوم اعراض ولایم یو انسان ته پیدا شي چې موږ دا په اصطلاح تشخیص وکړو چې دغه انسان د سږو پر سرطان خدای ناخواسته اخته ده لومړنی پرسسټنټ کف څه معنی دوامدار ټوخی داسې ټوخی چې د ورځ په تېرېدو بدتریږي او ښه کېږي نه دی ډېر مشخص وصف دویم هیموپټیزس څه معنی کله چې مریض ټوخیږي په ټوخي کې یا بلغم کې د مریض څه راځي وینه راځي چې دا دویم علامه د دې ناروغۍ ده دریم چست پین د سینې درد چې کله دا ډېر تیز شدید درد دی چې کله مریض ټوخیږي یا هم مریض ساه اخلي دا درد تشدیدیږي نو بنا مریض له خپله وایي ډاکټر صاحب چې ساه اخلم زما د سینې درد ډېرېږي او چې کله ساه وانه اخلم زه روغ جوړ نو دا یو بله له مهمو علامو څخه ده څلورم شارټنس اف بریث څه معنی د نفس سوځېدل یا د نفس لنډوالی څه معنی یعنې دوی کسان دغه ورځ په ورځ سرطان رالویږي راغټېږي نو دا زمینه سخته کوي چې هلته هوا صحیح واخیستل شي او انسان باندې فشار رانشي نو بناً د نفس یا د هوا یا د ساه اخیستنې لنډېدل دته ویل کېږي شارټنس اف بریث بل ویټ لاس په مجموع کې یو خبره کوم کسان چې هغه پر سرطان اخته کېږي پرته له دې چې دا سرطان چیرې ده او کوم ځای په اصطلاح ته کوي دوی کسانو کې یا دوه کسانو کې یو مهم علامه لیدل کېږي هغه عبارت ده له ویټ لاس داسې ویټ لاس چې مجموع کې دغه لپاره دلیل نشي پیدا کېدی یعنې د وزن کمیدل خو ډېر سارې ډېر په اصطلاح چټک یعنې مریض نه غواړي خپل وزن کم کړي مګر متاسفانه دغه وزن څه کېږي کمیږي بل هارسنس مریض ته په اواز کې غرغرس پیدا کېږي خشنتوب پیدا کېږي چې دا د دې ناروغۍ بله مهمه او اساسي خبره ده وم په اصطلاح د کلینیکي علامه داره چې دا کسان په دوامداره توګه پر بعضو ناروغۍ اخته کېږي مثلا لکه نومونیا یا سینه او بغل یا برانکایټس چې برانکایټس التهاب د برانکس ته ویل کېږي چې موږ تاسو په برانکس خبرې کړې وې چې برانکس څه ده کوم ځای کې شتون لري او وظیفه یې څه ده اخرنی کلینیکي علامې باندې به خبرې وکړو چې هغه عبارت ده له فټیګ یا ستړیا وایي دا مجموع کې یو عادي مګر غیر وصفي علامه ده نه مجموع کې کېدای شي ستړیا په ډېرو امراضو کې انسان ته پیدا شي خو مجموع کې کوم کلینیکي علائم چې ما ویل دغه مهم او اساسي ټکي و چې موږ تاسو باید د خپل د سږو د تشخیص لپاره موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو اوس به راشو لنډ نظر به وکړو پر تداوي باندې چې تداوي څنګه ترسره کېږي د تداوي کوم په اصطلاح ګزینې موږ تاسو لرو په مجموع کې یعنې تداوي اصلا جراحي ده چې باید کوم سرطان چې شتون لري هغه ول تشخیص شي چې دا له خبیثه سرطانو څخه ده یا سلیمه که خبیثه خو هغه باید وکتل شي او که سلیمه بیا نو ډاکټر خپل د مریض وضعیت ته ګوري د عملیات ګټې او خطر ته ګوري بیا جراح ډاکټر فیصله کوي چې موږ د سرطان وکړو او که نه په مجموع کې کومې حل لاره چې موږ تاسو د تداوي له نظره د سرطان لپاره لرو هغه ټولې موږ کاروو چې که هغه جراحي ده که هغه کیموتراپي ده کیموتراپي دا معنی چې موږ کیمیاوي مواد چې هغه دواګانې دي کاروو تر څو سرطاني حجرات له منځه وځي رادیشن تراپي ده چې موږ مریض ته تشعشعات ورکوو تشعشع ورکوو تر څو د کوم حجرات چې هلته سرطان واقع شوی ده او په خپل سر انکشاف کوي رشد کوي دغه حجرات څنګه کو له منځه وځي نور ځینې نور تداویانې هم شته چې هغه زموږ او تاسو له بحث نه وتلي دي او هغه د ډاکټر صاحبانو کار ده
اوس برش پر دې بلند خبرې وکړو چې موږ او تاسو څنګه وکولای شو خپل ځان د سږو د سرطان په مقابل کې وقایع. په مجموع کې 8 مهمه برخې ما دلته راوړي چې غواړم پر هغو بحث وکړم. یو، کویټ سموک. لطفاً د سګرټ سکل پرېږدئ. زما شخصي نظر دا ده چې دیني موقف خو واضح ده، مګم د دې خواته یو سالم عقل هیڅ کله دا ځان ته نه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې هغه د صحت ته تاوان ولري. دا خبره خو لا پرېږده چې بیا لاړ شي د هغه لپاره شرعي هو یا نه پیدا شي. نو بناءً سګرټ څکل د یو ښه انسان، د یو هوښیار انسان له شخصیت سره نه ښایي. نو بناً زموږ او تاسو په هیواد کې باید د دې لپاره یو سریعاً او چټک ګامونه واخیستل شي تر څو دغه عادت زموږ او تاسو له ځوانانو څخه لرې او زموږ او تاسو په منځ کې ښه عادتونه د دې ځای ونیسي. نو لومړنی کار چې موږ او تاسو کولی شي وقایه کې هغه د سګرټ خوشې کول دي. دویم، تاسو سیکنډ هینډ سموکر هم مه اوسئ. یعنې بل څوک سګرټ کاږي ورته ووایه چې ورور که کاږې بیرون ورشه، که کوټه کې د اولادونه دي، ښځه ده، میرمن ده، دلته خو دا خو د هغو لپاره مشکل لري. نو بناً دغه عامه پوهاوی باید منځ ته راشي. دریم، کوم کسان چې هغوی کار کوي، مثلا که مستري ده، که هغه د مثال په توګه نظاف ده، یا د مثال په توګه کوم څوک ده چې هغه له کیمیاوي موادو سره کار لري، نو دوی کسان د خپل کاري محیط کې له ماسکونو څخه او داسې ځینې نور شیانو څخه چې د دوی د روغتیا لپاره دی باید کار واخلي. هیلتي ډایټ یعنی کوم کسان چې هغوی ښه خواړه کوي، خپل ورزش ته پام کوي، هغوی د هم له میوو ترکاریو څخه کار واخلي تر څو بدن د غذایي موادو په ملاتړ سره سرطان څنګه کې له منځه وځي. دوه خبرې اخري چې مهمه دي، یو واکسینیشن یا واکسین کول دي. هغه کوم کسان چې له 50 یا 55 نه بره دي هغوی د حتما د انفلونزا، د نیمونیا، سینه بغل واکسینونه باید کال په کال ترسره کړي. او اخرنۍ خبره هغه مهمه ده د ایر کوالټي. څه معنا؟ یعنې تاسو باید د هوا په کیفیت سره کار وکړئ. یعنې مجموع کې دا غواړم د تشریح کړم، که تاسو کور کې ژوند کوئ، که تاسو اپارتمان ده، که دا کوم وظیفه کاري وظیفه هم د وظیفې کاري محیط هم ده، تاسو باید څه کوشش وکړئ چې د کوټې هوا، د کاري محیط هوا بدله شي، هلته مر ولګېږي، هلته په اصطلاح تازه هوا راشي، تر څو تاسو دغه د کومه هوا چې تنفس کوئ دا ستاسو لپاره مضره او خطرناکه ونه اوسېږي. نو درنو اورېدونکو، دا و د سږو د سرطان لنډ بحث چې ما تاسو ته وړاندې کړ. وروسته له یوې لنډې دمې بیرته زر راګرځو او غواړم پر 20 او یا هم داسې نقاطو خبرې وکړم چې زموږ او ستاسو د تنفسي سیستم لپاره مهمه او اړینې دي. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هېروئ. سلامونه، ښه راغلاست د خپرونې دویمې برخې ته. په د خپرونې په لومړۍ برخه کې موږ او تاسو د سږو د سرطان په اړه خبرې وکړې. د خپرونې په دې برخه کې غواړم لکه څرنګه چې ما په اول کې هم یاد کړه، دا زموږ او تاسو د تنفسي سیستم اخرنۍ خپرونه، اخرنۍ بحث ده. نو بناً غواړم پر داسې نقاطو خبرې وکړم چې په مجموع کې یعنې که موږ وغواړو یو ذهنیت پیدا کړو چې والا موږ تاسو خو که 10 خپرونې شوي، که 15 خپرونې شوي په تنفسي سیستم موږ خبرې وکړې، نو که زه اوس غواړم دا یوه خپرونه واورم، نو زما لپاره هغه مهم او اساسي پیغام څه شی ده؟ نو بناً غواړم دا د 20 جملو په واسطه چې ما دلته راوړي تاسو ته وړاندې کړم او 20 هغه ټکي بیان کړم چې زموږ او تاسو د سږو لپاره مهم دي او اړین دي. یو، کویټ سموکینګ. د سګرټ څکل منع کړئ، که ځوانې، که زوړې، که پوهې، که ناپوه. لطفاً سګرټ د سږو لپاره
تر ټولو لوی دشمن ده. نو بناً خپل دشمن باندې پیسې مو ورکوئ، خپل ځواني، خپل روغتیا د داسو ناوړه عادتونو قرباني مه کوئ. دویم stay active. په مجموع کې ورزش کوئ. ورزش د یو هوښیار انسان صفت ده، ورزش د یو ښه انسان صفت ده. په مجموع کې دا له ډېرو ناروغیو څخه یو انسان څه کوي؟ ژغوري او ښه یې ساتي. دریم breathe fresh air. دایما تازه هوا، پاک هوا. حتی زما شخصي نظر خو دا ده، کوم کسان چې په ښارونو کې ژوند کوي د هفتې یو ځل د لطفاً ولا که موټر نه په باسکل باید له ښار راوځي راشي کلي ته، د خلکو په منځ کې طبیعي هوا، سیند دو ځای ته د راشي ښایسته هوا دی تنفس کې، تر څو هغه کیمیاوي مواد چې د دو په سږو کې په ښارونو کې راټول شوي دلته داخله شي تر څو د دو سږي پاک شي. څلورم stay hydrated. په دوامداره توګه اکثره کم چې خوړو ته ارزښت ورکوي او غواړي چې دایما مثلا ځینې کسان درې وخته یا همغه نه ډېر خواړه خوري او دایما دې ته متوجه چې باید زه خوراک وکم، همداسې د اوبو څښل هم مه هېروئ. په مجموع کې که هر چېرې که به هر سیستم ما خبرې کولې، یو خبره به پکې همدا وي چې همیشه د خپل د اوبو څښلو ته متوجه اوسېږئ. که دا اوبه له خپله اوبه وي، که چای وي او که هر څه نور، باید د خپل د بدن اوبه پوره وساتئ. پنځم ټکی وایي eat a balanced diet. څه معنا؟ په مجموع کې یو متوازن خوراک وکئ. داسې خوراک چې هره ورځ وریژې، هره ورځ غوښې، هره ورځ دالې، تفاوت، یو ورځ ترکاري، یو ورځ غوښه، یو ورځ ګلپي، یو ورځ یو شی، یو ورځ بل شی. په مجموع کې دغه تنوع موږ ته له خپله هم خوراک او مختلف قوي مواد برابروي او له بلې خوا زموږ او ستاسو له بدن له مسموم کېدو یا زهري کېدو څخه ژغوري. اوس به راشو په دې به خبرې وکړو چې شپږم ټکی دا وایي practice deep breathing. په مجموع کې deep breathing یعنی عمیق نفس کاږل. حتی د یوګا ځینې استادان وایي چې یو انسان هره ورځ باید خپل ځان سره کینی، هغه هم سهار وخت یا ځان ته وختونه دي، مثلا بهترین وخت به وروسته د سهار لمانځه نه ده، تاسو باید کینی په آرام شکل او تاسو باید حد اقل 9 نه تر 10 پورې عمیق نفس وکاږئ، ساه واخلئ بیرته بیرون وکاږئ، ساه واخلئ بیرته بیرون وکاږئ. دا تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو سږي دایما خپل ځان فعال وساتي او په مجموع کې ستاسو او خپل روغتیا وساتي. اتم وایي avoid allergens. تاسو له کوم مواد چې هغه تاسو ته الرژي منځته راوړي، که هغه خاورې دي، که هغه پولین ده یا د نباتاتو ګرده ده او داسې ځینې نور شیان، تاسو له هغو خپل ځان وژغورئ. نهم ټکی وایي get vaccinated. څه معنا؟ تاسو واکسین وکړئ، خصوصا د انفلوئنزا، د ریزش او یا هم د نمونیا او سرطان په مقابل کې. ځکه دا خبره ما مخکې هم یاده کړه، کوم کسان چې هغوی له 50 څخه برازي د هغو لپاره مخکې باید مخکې له هغه نه چې ژمی راشي موږ او تاسو باید هغوی ته څه وکړو؟ د هغوی واکسینونه تکمیل کړو. بله مهمه اساسي خبره دا ده چې باید کنټرول انډور ایر کوالټي. څه معنا؟ که تاسو کور کې ژوند کوئ، که تاسو کور هغه صحیح تهویه نه لري یا دایما اوس خو زموږ او تاسو په کابل کې کورونه هوا یخه ده، کورونه نه ګرمیږي، نو موږ تاسو ورته پردې اچولې، نو له یوې خوا دروازه شوي، له بلې خوا پرده شي او دا پرده او دروازه وازیږي هم نه، نو که د هفتې یو ځل موږ یعنې باید په 4 ساعتو کې یو ځله دا وازه شي، که په 4 ساعتونو کې هم دا نه وازیږي او خبره ځي هفتو ته، نو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو د هوا کیفیت راغورځېږي او زموږ او تاسو په تنفسي سیستم ناوړه اغېزه درلودلی شي. بل خبره دا کوي، بل نصیحت چې د رسم ټکی ده په مجموع کې practice good hygiene. خپله حفظ صحه په مجموع کې ښه وساتئ. ولې؟ ځینې کسان دا عادت لري چې هغوی متاسفانه دایما د هغوی لاس د هغوی په پوزه کې، او یوه خبره وکړم چې په نړیواله توګه 2% انسانان یعنې په ټوله نړۍ کې 2% انسانان یعنې د 1.1 میلیارد کسانو 2% دوی په مجموع کې ځینې بکتریاګانې په خپلو پوزو کې چې هغه میکروبي بکتریاګانې دي هغو لپاره ځای ورکوي چې د دوی لپاره ناروغي منځته نه راوړي، خو کار کله دوی په خپل پوزه کې لاس ووهي او دا لاس بیا خولې ته یا سترګو ته یا مثلا مختلف د بدن په غوړ باندې ووهي، نو د دې امکان شته چې دا بکتریا له دې انتقال شي
او هلته باعث د مشکلاتو باعث د ناروغي او انسان لپاره شي. نو بناً مجموع کې حفظ الصحه ډیره مهمه ده. سلیپ ویل، ښه ویده شئ. مجموع کې متاسفانه زموږ او تاسو د خوب عادتونه خراب شوي. موږ او تاسو اوس اکثره د شپې لخوا یعنې د سفرنامه نه وروسته به زر ویده شم. که د ورځې بیکاره هم هستو، که محصل هستو، که استاد، که هر څوک د ورځې لخوا درس نه وایو، په نورو شیانو ځان بوخته کوو د شپې لخوا، که درس وایو هم د شپې لخوا، که تلویزیون ګورو هم د شپې لخوا، که انټرنیټ او فلم ګورو هم د شپې لخوا، چې متاسفانه دا ډېر بد عادتونه دي. موږ او تاسو باید شپه کاملا اختصاص ورکړو خوب ته. د شپې لخوا هېڅ کار باید ترسره نه شي جز له خوب. د ورځې لپاره موږ کافي وخت لرو، که موږ خپل درس وایو، که خپل زحمت کاږو، کاروبار کوو، که هر څه. 15 ټکی وایي مانیټور لنګ هیلث. ځینې په اصطلاح او تاسو کولی شئ ډاکټر صاحبانو سره په یو په اصطلاح زماني سکیجول سره، مثلا هر 6 میاشتې وروسته یا هم هر یو کال وروسته راشئ د خپل سږو معاینات ترسره کړي، تر څو ځینې وخت د دغسې معایناتو په ترسره کولو سره موږ معلومولی شو چې والا دغه ناروغ د دغه ناروغۍ یو علامه پکې لیدل شوې، نو امکان د دې شته چې دا ناروغ پر دغه ناروغۍ اخته شي. نو د وقایې لپاره به ډېر ښه او ساده حل لارې یو وخت وکولی شي یو انسان له غټو ناروغیو څخه وژغوري. 14 ټکی وایي تاسو دغه د کور لپاره دغه د کور د پاکولو، مثلا که هغه مایع ده، که هغه د پیوریفایر دي یا ځینې عطري مواد دي، له دو څخه هم ډېر کار مه اخلئ. بل تایشي یا یوګا وکړئ. د دې لپاره به زه تاسو ته داسې حرکات دي چې هغه تصویري حرکات دي، خپرونه کې خو راډیو کې نه کېږي چې هغه تاسو ته زه بیان کړم. نو بنا تاسو به خپل انټرنیټونه، خپل یوټیوب، هغو نه به کار واخلئ، پکې تایشي سرچ کړئ د تنفسي سیستم لپاره. ځینې حرکات دي چې کولی شي ستاسو سږي قوي او مضبوط وساتي او تاسو د ناروغۍ په مقابل کې مقاومه کړي. بله مهمه خبره ریډیوس سټرس، خپل سټرس کنټرول کړئ. دوامداره توګه ټنشن د انسان معافیت راکموي او حتی باعث د داسې ډېرو نورو مشکلاتو من جمله د سږو د سرطان سبب کېدلی شي. 19 ټکی stay informed awareness about health leads to better practice. په مجموع کې د یو هوښیار او د یو بالغ انسان په صفت په مجموع کې د خپل بدن د بدن د غړو د خپل د سږو په اړه مطالعه وکړئ. که دا مطالعه کتاب کې وي، که دا مطالعه د کوم ډاکټر صاحب ویډیو وي، که دا مطالعه د کوم ناروغۍ ویډیو وي، هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو ستاسو علم او معلومات د یو ناروغۍ په اړه بهتر او ښه شي او تر څو وکولی شئ له هغو څخه ښې ګټې ترلاسه کړئ. شلم کمپاین مشوره وړه ده هغه سکیجول ریګولر چیک اپس. په مجموع کې دا خبره ما مخکې هم وکړه، په هر 6 میاشتو کې یا یو کال کې ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، که هغه دولتي شفاخانه وي که یا خصوصي، مراجعه وکړئ تر څو تاسو معاینه شئ، تاسو وکتل شئ، ستاسو معاینات ترسره شي، تر څو پر کومې ناروغۍ خدای نخواسته اخته کېدی چې په ښه وخت کې هغه تشخیص شي او تاسو له داسې ناروغۍ څخه وژغورئ شي. نو دا و درنو اورېدونکو زموږ او ستاسو د نننۍ خپرونې چې د تنفسي سیستم اخرنۍ خپرونه وه. پر داسې ټکو مو خبرې وکړې چې د سږو د حفظ صحي او د سږو د روغتیا لپاره ګټورې وي، او د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو د سږو د سرطان په اړه خبرې وکړې. نو تر بلې خپرونې تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. باقي ورځ مو نیکمرغه. د الله په امان. روغتیا شتمني. ژوند په روغتیا ښکلی دی. روغتیا بدني او روحي ښکلا تضمینوي. روغتیا لوی نعمت دی. څنګه کولی شو ځان، کورنۍ او ټولنه له روغتیا برخمنه کړو؟ دا روغتیا شتمني خپرونه کې درته روغتیایي متخصصین او ډاکټران لارښوونې کوي او دې برخه کې مو له نویو کیسو خبروي. یاده خپرونه هره شنبه سهار په 8:30 بجو او تکرار دوشنبه پر همدې وخت له حریت راډیو څخه مه هیروئ.